کله په دې غټو غټو دعاتو باندې پابندیانې ولګوي لکه پابندي په څه لګوي لکه مشهور عالم د انډیا ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله چې هغه متخصص دی په دې ادیانو کې هغه مشهوره مناظره کړې وه د هغه عیسایي سره پته نه تاسو اورېدلي که نه اورېدلي ویلین کیمبل سره هغه تاریخي مناظره وه تاریخي او داسې حال یې ورسره کړی وه ما هغه مناظره ټوله کتلې چې د هغه نه وار پرخطا شوي چې دا زه په څنګ سړي باندې اورېدلی نو بیا اعلان وشو وایي ده باندې پابندي دی دی به د انګریزانو په ملکونو کې بیانونه نه کوي او دی به مناظرې نه کوي لکه ولې به پابندي لګوي چې ته په حق یې راښکاره شي ځکه یو کس په اعتراض وکړو انګریز و وایي ستاسو په قرآن کې غلطیانې دي هغه ورته وایي وایه یوه وایي یوه غلطي دا ده دا په دې قرآن کې غلطي ده او تاسو وایي دا د الله کلام دی د غلطیانو نه پاک دی هغه ورته وایي دا کوم کتاب چې د لاس کې دی دا خو پلانې کتاب خو نه دی که نه کتاب نه مې ورته واغست هغه داسې غلی غلی شوه کتاب یې داسې کوي دا کتاب ما کتلی دی که 30 غلطیانې لیکلي ته د کتاب نه ګورې او ما ته خبرې کوې نو واوره جواب د دې 30 واڼو ځکه چې ته ما ته لا یوه یوه وې اولنۍ دې دا شوه دویمه دې دا شوه درېیمه دې دا شوه د هغه دا خوله یې وازه پاتې شي چې دا خو لا پرېږدي چې دی خو د خپل دین نه خبر دی او دی اوس ما کتاب لاس کې نیولی دی او زه چې په ده باندې اعتراضات وکړم دې نه م خبر دی چې دا تا دغه کتاب راوړی دا د الله هغه دین دی چې الله خادمان پیدا کړي د دین د حفاظت لپاره هغه خادمان خاورو له لاړ شي دین د الله څه شي هغه پاتې شي که دا دین د چا په ختمېدو سره ختمېدی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات سره به دا دین ختم شوی وی دین بیا هم پاتې دی الی قیام الساعه د قیامته پورې به دی الله دې موږ نه د دین خادمان جوړ کړي تاسو ګورئ دا سوچ مه کوئ چې زه به د دین ملګری شم زه به دین له فایدې ورکوم او زما د لاسه به مخکې شي نه که ته په دې قافله کې موږ سره ملګری شوې او په دې کښتۍ کې کېناستې نو خپل ځان به بچ کړي